ښځو ته د یو شمېر طالبانو سپکاوي جنرال مبین غوسه کړی، وایي حق نه لرئ چې پر پاک دامنو ښځو د فحاشۍ تور ولګوئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو لخوا د پل سوخته سیمې د پرانیست غونډې پر مهال کتاب لوستلو لپاره پروګرام نیول شوی و، نو یو شمېر نجونې هم ورغلې وې او کتابونه یې ولوست. یاد اقدام د طالب فعالانو ترمنځ په جنجال بدل شو. یو شمېر طالب فعالان چې افراطي فکره او له اکوړه خټک مدرسې څخه فارغ شوي، نو پل سوخته ته د نجونو ورتګ یې غندلی او ګډون کوونکو ته یې د فحاشو خطاب کړی. خو د افراطیانو بیا د یو شمېر نورو طالبانو غبرګونونه راپارولي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکو. جنرال مبین لیکلي موږ له ښځو ریشخند جوړ کړی دی. یوه ډله داسې پرې مین دي چې د شیخ صاحب له فرمان سره مو سمه دوهمه او دریمه وکړه. نورو بیا داسې اسمان را یوه نیزه کړی چې ښځه له کور څخه ووته نو فاحشه شوه هم پلیته شوه. والله که دوی هم دومره تقواداره وي چې نامحرمو ښځو ته دې له نظر کولو ډډه وکړي. رښتیا یوه خبره مې ذهن ته راغله، موږ همیشه ښځو ته د حجاب او له کور څخه د نه وتلو شرعي امر توصیه کوو، خو په د یو نیم کال کې ما هیڅ ملا، خطیب او کوم چارواکی ونه لید چې نارینه‌وو ته یې د نظر ښکته ساتلو او نامحرمو ته د نه کتلو امر یا توصیه کړي وي. هغه نجس او پلیتې خولې دې په څوک ماتې شي چې زموږ خویندو ته په دغسې سوچه اسلامي نظام کې هم د فحاشو او بدکارو خطاب کوي. په حجاب کې ناستې پتمنو ښځو ته د فحاشۍ کلمه کارول نه افغاني نه هم اسلامي کار دی. د چا چې خپل خور لور فحاشه وي نورو ته د فحاشۍ خطاب کوي. شعیب غزنوي لیکلي موږ ویاړ په داسې خویندو کوو چې زموږ وطن او فرهنګ ته لا ښکلا ور په برخه کړي. هغه څوک چې د بل له مفکورې متاثره شوي هغه دې نه سوځي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.